السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. avoir envie de دا کلمه یا دا فعل به ډیرو خلکو نه مو اورېدلی وي. کله چې چا سره خبرې کوئ، خبرو پر مهال مو اورېدلی وي، یا که چیرې مکتب ته ځئ یا کورس ته ځئ، هلته به مو هم په کوم کتاب کې لیدلی وي یا د استاد د خولې نه اورېدلی وي. avoir envie de دا هم د vouloir معنا ورکوي، دا هم د غوښتلو معنا ورکوي. لکه زیات خلک وایي j'ai envie de معنا je voudrais. j'ai envie de او د je veux او je voudrais معنا یو شی دی. بعضې وختونو کې ما چې مثلا زه غواړم j'ai envie de د دې معنا چې دی je veux او je voudrais سره یو شی دی. د هر یو سبجکت لپاره یعنی هر یو ضمیر لپاره هم استعمالولی شو. لکه tu as envie de, il a envie de, nous avons envie de, vous avez envie de, ils ont envie de. دا د هر یو سبجکت لپاره استعمالولی شو. یعنی avoir envie de معنا vouloir یعنی د غوښتلو معنا ورکوي. اوس راځئ په دې مثالونو کې وګورئ. j'ai envie de manger une pizza. j'ai envie de manger une pizza. j'ai envie de manger une pizza. زه یو پیزا خوړل غواړم. زه غواړم یو پیزا وخورم. صحیح شو؟ زه غواړم یو پیزا وخورم. j'ai envie de manger une pizza. زه غواړم یو پیزا وخورم. j'ai envie d'une pizza. j'ai envie d'une pizza. j'ai envie d'une pizza معنا زه یو پیزا غواړم. همداسې ویلی شو tu as envie d'une pizza. ته یو پیزا غواړې. دریم مثال ته وګورئ. je suis fatigué. j'ai envie de dormir. je suis fatigué. j'ai envie de dormir. je suis fatigué. زه ستړی یم. j'ai envie de dormir. زه غواړم ویده شم. بیا زه خوب کول غواړم. صحیح شو؟ څلورم مثال ته وګورئ. j'ai envie de voir ma soeur. il me manque. j'ai envie de voir ma soeur. il me manque. j'ai envie de voir ma soeur. زه غواړم خپل خور ووینم. بیا زه د خپل خور کتل غواړم. il me manque هغه مې ډیر یادیږي. il me manque هغه مې ډیر یادیږي. بل مثال وګورئ. j'ai envie de sortir. je suis resté chez moi toute la journée. j'ai envie de sortir. je suis resté chez moi toute la journée. j'ai envie de sortir. زه غواړم چې بهر وځم. je suis resté chez moi toute la journée. زه ټوله ورځ په کور کې وم. یعنی ټوله ورځ مې په کور تیر کو. اوس غواړم چې بهر وځم. تاسو داسې استعمالولی شئ. tu as envie de sortir. مثلا ته غواړې چې بهر وځې. il a envie de sortir هغه غواړي چې بهر وځي. یعنی هر یو سبجکت لپاره هر یو ضمیر لپاره دا envie de avoir envie de کلمه استعمالولی شو. سبجکت اخلو ورپسې avoir په هر جاري زمان کې اخلو. envie de ورسره خپل اخلو. هر یو سبجکت لپاره موږ استعمالولی شو. اوس همدغه avoir envie de فعل چې دی یعنی په منفي حالت کې استعمالو. یعنی دا څنګه کولی شو چې په منفي حالت کې استعمال کو. je n'ai pas envie de travailler. je n'ai pas envie de travailler. je n'ai pas envie de travailler. زه کار کول نه غواړم. یعنی زه نه غواړم چې کار وکړم. صحیح شو؟ منفي حالت دی. je n'ai pas envie d'aller au travail. je n'ai pas envie d'aller au travail. je n'ai pas envie d'aller au travail. زه کار ته تلل نه غواړم. یعنی زه نه غواړم چې کار ته لاړ شم.
همدغسې ټولو سبجکونو لپاره، ټول ضمیرونو لپاره منفي هم کولی شو او مثبت جملې هم جوړولی شو. که اوس په دې ویډیو کې د ټولو ضمیرونو لپاره مثالونه جوړ کړم نو ویډیو به ډېر اوږده شي، ولیکن همدغسې ژو لپاره مې جوړ کړو. همدغسې ژو په ځای چو، ایل، ال، نو، وو، ایل، ال جمع حالت هم لیکلی شئ او د هماغې په مقابل کې avoir فعل لیکئ. avoir فعل خو مو په تېر درس کې تشریح کړی دی. که چېرې هغه نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ چینل ته، هلته یې وګورئ. اوس غواړئ چې مثلا یو ضمیر لپاره avoir envie de استعمال کړي، مثلا ژغو لپاره خو مې دلته یو څو مثالونه جوړ کړي دي، همدغسې جوړولی شئ. تو لپاره، ایل لپاره، ټول لپاره همداسې جوړولی شئ. ضمیر اخلي، د avoir فعل اخلي، ورپسې envie de، ورپسې پوره فعل. دا زمونږ درس و. امیدوارم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. که چېرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ.